बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुजातुरानो मशरानो अमजूनो कशरानो उस्तासुनो तोलो रजात शुक्रिया रजात मलना चिद बेगारा पटोला पुख्तु पाके दा नतीजे मुख्य तराले उस्तासुनो तोलो रजात शुक्रिया रजात मलना चितासो दा गम गणई और दा खफगान गणई और पदी खफगान तासु खफगान इजहार को जो ढेर शुक्रिया तासु अदा कोमा और दा गिरदम दर मशरानो हकीकत दाए कि दा सोरे इंतखाबी मुहिम चमंग अवतासु को शरीकों को मां बार राय की दा वो खबर करे कि दा जंग चले और दा मां करे दा रिकॉर्ड चिदा जंग न ज़ात दी इज्जत दे और नो ज़ात दी इज्जत है दा जंग न ज़ात द गाड़ी दे और नो ज़ात द बैदात दा जंग द टोल काम द हक और द बकाए और दा वैश च द हक और द बका दा जंग टोल काम बैले दा बेगोर द सरदार हुसैन बाबक ने दा बेगोर द अमल वली खान ने दा बेगोर द अमीर हैदर खान होती ने दा बेगोर द गुलाम अहमद बिलोर ने दा बेगोर द मियां इफ्तिखार हुसैन ने दा बेगोर द अयूब खान अशारी ने दा बेगोर द सलीम खान ने और दा बेगोर नो दसरी जंडी दे और नो दसरी जंडी दे मशर और या दसरी जंडी दे कारकुन दा टोल काम पे और जो ब्या बदा खबर तकरारो मा जमन टोल काम पे पछाड़ो पकड़ कबर रवान करे रुदा बदबख्ती दा खुदा लोया बदबख्ती दा की टोल काम और रवान जो पजी मुका टोल पुख्तनो तो है वाण टोल पुख्तनो चिमंग ददी खावरी असील बची शहर खबर दा मंगो जमात मंगो पार्टी वर्किंग कमेटी बकीनी और मंबा फैसले को मंबा डेर लोए लोए फैसले को तागी वजदार चिमंग दुश्मनान जमंग न दस्पो सरकार दे और नो दशगो बोरो सरकार दे जमंग मालिक सरकार दे और जमंग दशगो बोरो बशा चकम माइंड सेट दे अगई सरकार नन पदी खपल उजरत दास तवे वाल के मा सलोर का मक्केदा वाले से पाठाई मरकजी वर्किंग के बैठा है जिदा खबर है चले इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट करवाने वजह अच्छा समाई करनी दाद दीमल द सलामतिया या द बका जमानत दे इमरान खान दाद लसम आईनी तारीन खिलाफ के एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान द्वारा प्रयोग सूबाई खुद मुख्तारी दावत पाकिस्तान में देश या जाएगा जोड़ाई
دا صوبائی خود مختار ہے اسٹیبلشمنٹ ہم خلاف دے عمران خان دا افغانستان اور پاکستان کی جارات چدا ٹول ملک دے اقتصادی بحران کے اس طرح شی دا گرانائے پرزنٹ کی دا بیروزگارائے پرزنٹ کی چدا ٹول ملک دے دا تجارت اسٹیبلشمنٹ ہم خلاف دے اور عمران خان پر دوستو دلتا بدمنی دا آغا بدمنائی چاری ساتلو ایجنڈا دا دے اسٹیبلشمنٹ ہم دا اور دا دے عمران خان اور قضی لور رالنڈ کما اور دیرو باریکات تراشما نو دا مور پچبا کی تعلیم دا دے مل دے اسٹیبلشمنٹ فیصلہ دا عمران خان وسرسل پسل مطابق تے اور بیا دا شغی غوائی دا چرزی ملک یا پیران طرف کی حکومت دوڑ پیران طرف یا دا افغانستان پتر دا ٹولے جنڈے حوالا تاسو سوچو گئی چی دا غار طرف تاسو دا چی دا سی دا حوالی در 2018 کو او یا پولنگ سٹیشنی دا سی دی او یا دا او یا پولنگ سٹیشنی دا سی دی چی دا سی دا حوالی در 2018 پوری تاسو یو پولنگ سٹیشن نے بڑی رہے یو پولنگ سٹیشن او یو دا وہ ضرور دا والی چر سوار لسو ضرور سوار لسو کو ضرور دا وہ دا بھونیر کے پہر صوبائی علقہ کے اچھولے شوئے کئی تاش دپی کے 25 26 او 27 نیجت دو او دا یا پریدہ چدان دردی پیدا کول خلق پر احتجاج کی روشتن دا کرپشن خبر نا او بیا خلق ور پوری تڑو دے جائے روشتو چی پدا سی تر باندی ماحول جوڑ کو پورا یو خبر تاوستو ڈاڈا اوشن ڈاڈا پڑی خبر نما کالا چی دا صوبہ کم گئے تو رسولا کم گئے بیا دور کولو مقصد دی صوبی ہر پختون دیواری ہر پختون چک بیا دا خاور دا میدان جان جوڑائی او جوڑائی جو دا غیر پر ضروری خبر دا چر دی رام یو بچے پکیڑ دا سے اوگے کہا کم جہال او دا سی جہالت کرد ہے مولا چڑے پاسان تجاغ غاری تکو مقوہ چاہے او یا پردائی سندری تو گنی زنن کا پوس کوما چڑے دی سبی مشکل یا مسئلہ وہ بدمنی دا کم محرو لکی بیا دا اقتدار ورکو دا خلق دے چی سلوی زرٹو ماری جی سبی سروستی سلوی افراد دا کم محرو لکی بیا دا اقتدار ورکو دا خلق دے چی نکونے پختان دی افغانان دیو نکونے پختان دی افغانان دی خود اللہ رو بر افغان دوی درشتے دشمنان مکڑی داغ مکی داغ سو ہیچا مسخرو کو بدنے گڑ ہیچا بچوں بدنے گڑ جیسے بنا بادشاہ خان سپایانو تا استر بادشاہ خان آغت تعلیم رایت دو چکنن زمان دو جی مقدم سوک دلی گئی زبار کشتوار چی پکر نوری پکر دا پکر ننوات جدا دا دی خوری دا پارا دا دا دی کام دا پارا دا آو دا دی کام دا پارا چی پا ما سنورم لیکی دی خوزید خور برانی پورا نو ہم زمان کا پورا دا کام دا پارا دا دی خوری دا پارا ماریر ملگری دا سوری لو شغی پتی خبرو خپکی بنا دا خوشحالی ندا
لعنت سے لعنت چې د تور انګریزانو چې تور انګریزان شي او د هغې دلالان شي او بیا بېواک او بې اختیاره اقتدار شي نو لعنت شه په هغه اقتدار هم شه په هغه خبر لري دا هلکان چې د سمجھای نه بار کړو نو څه به ووایي چې د دې خاورې وکالت به څوک څنګه خدمت به څنګه خدمت به نه کېږي نو خدمت به کې دا نشي کېدی دا نشي کېدی زه هغه چا ته ویل غواړم هغه چا ته چې زمونږ کام د دې جنډې نه ګوره څومره لرې ساتي تاسو ګورئ نه دا خوشحالي که چاته خوشحالي ښکاري دا ما مخکې په انټرویو کې ویلي چې مبارک شه ورته بیا ورته مبارک شه خو که څه مبارک شه په دې مبارک شه چې جعلي ګردي سیوا شوه جعلي ګردي سیوا شوه تاسو ټول پوه کړئ زه د هغه ټولو سرکاري ملازمینو شکریا ادا کوم چې په 1570 کې ټوټل مانه فګر یې دی په هغې کې 800 بیلټ پیپر یې تاسو له داسې راځي چې نه ورپسې تاسو کوشي ته تلي نه پیسې ورکړي نو هغه 50% ووټ چې یوازې تاسو ته پرېوتی دی یوازې او تاسو په خپله سوچ وکړئ چې ښکاره ووټ یو سړی تاله درکوي نو پټ به یې درکوي دا د منلو خبره ده چې په هغه باس کې نه پرېږدم نه زه په هغه خبره باس کول غواړم خو د بېګا راشي تاسو ډېر ملګري ډېر زیات خفئ مه خفئ زما اواز دا ډېر تېز دی دا به دشمن د غوږونو پردې شته پردې دا مې دې خاورې او تاسو خپل زور نه دی خبر تاسو د خپل زور نه دی خبر شاه خلکو ته ویل غواړم چې تېرو څلورو کالو تاسو سلسلې شروع کړې مارے دولے و جنگاو منگا یدی ریاست باشندگان واوری منگا آغا ولی خانیانو چه منگتا ولی خان آغا سبق را کرے دی آغا سبق او دا آغا سری مچائی دی او آغا چه دا خبره کریوا چه که پرتوک دا دنگل و دا تین چه و دون سا آغا خلمو دویم کی دا و پرتوک دا دنگل انشاءاللہ زما خبر دی نو د کام زما غرونه کاغی دی لیکن کټلې دی او هغه دې خیر مبارک دای بیارانو ته مبارک دای میندو ته مبارک دای بچو ته مبارک د خپل کام خبره د خپل کام دا غوښنه خبره کومه چې ټوټه دا به څوک ومني دا د منلو نه ده چې په یوه جامه کې ولس ته قابل نه بله جامه یې ورته واچوله بله جامه یعنې تاسو ټول د دې صوبې ځوانان خلک تاسو ما ته ووایئ چې د آزاد کامیاب شو دا څوک دا هغه د 2013 او د 2018 هغه ټول ممبران دي هغه چا خبره وي سرمنې نه بله واچوله نو هغه چیز یې واخیست کم بدل یو ما ته وکړه چې بدلې بدلې مشرانو ځوانانو نه به چا سره تکرار کوئ نه که څوک دې ته خوشحالي وایي مبارکي ورکړه زه ولې مبارکي ورکړم چې هغې ورته خوشحالي وایي زه ولې مبارکي ورکړم خوشحاله دي که خوشحالېږي دا د دې کار
د حق او د بقا وکالت نشي کېدی دا ډېر واضحه حقیقت دی زبا ګوره چې چا ګټلې ده د هغې پوسټر باندې ستاسو دا چاپېره لاټینونه دا ما په دیوال ځکه لګولي دي چې موږ پښتانه په عامه ژبه کې خبره کوو چې دیوال سره دې ولګولو زما کام دی دیوال سره لګولی دی هغه تورو انګریزانو ته ډېره په ګلاب توګه ویې غواړم چې د دیوال نه شاته یو ځای پاتې نه دی اوس که کوم ځای کې پاتې دی دا موږ ته پته دا موږ ته پلار او نیکه ښوولی دی اوس پکې بله خبره نشته انشاءالله ډاډه مو اوسئ او تیاره مو ځوانانو ته ویل غواړم دا دوره مه جذباتي کېږي چې د بېګا راشي ما به تاسو ته په دې انتخابي مهم کې چې مه جذباتي کېږي چې په اخري شپه وګورئ هم ما تاسو ته ووایي چې د پي ټي آی او ټولو سیاسي جماعتونو کې ګوتې چیانې اوسي ډوډۍ اوسي ما ویلي خو به نه وي بادام تاسو ته ووایي چې دا خلک د کام په دې جنګ په دې شکل نه دی پوهه خلک مست دی ژولو تربګنو تربګولو په مخامخ دا جنگ نه دی دا جنگ نه دی جنگ چې کوم دی دا به دنیا جوړه کړي دنیا انشاءالله خدا به تاسو ووایي دنیا به دا پښتانه شو آشای خپل اصلیت شل ځله تاسو الیکشن ګټلي شل ځله کچې ځای کې چا غلط حرکت هم کړی موږ اجازت نه ورکوو پرېږدئ چې څوک خپل اصلیت ښیي یا هغه اصلیت وښیي بیا به دې تاسو خلاص کړو چې موږ ټول کام لو لکه پي ټي آی دا او دا جماعت اسلامي دا او دا جمعیت دی دا کار څوک دي دا موږ ټول یو شی په دې خبره پوهېږم تاسو ډېر خفه یې ډېر زیات یو ملګري ما سره خبرې وګورئ زه په دې خبره ډېر خفه یم چې تاسو په دې خبره خفه یم چې تاسو خفه یې د دې مطلب دا دی چې موږ سیاسي موږ سیاسي خلک بیا به وایو چې دا د شور لار نه ده دا د شعور لار دا د جذباتو لار نه ده دا د استقامت لار دا پردی ژبه نه ده دا د کام دا پردی سندري نه ده دا د خپلې خاورې پیداوار دا د خپل پټي پیداوار لہذا او ډاډه اوسئ انشاءالله ډاډه ځکه اوسئ چې ولي خان به وي چې که الیکشن وپیلو سیاست وګټو تاسو سیاست ګټلی دی سیاست تاسو ګټلی دی د بېګا ډېر زیات ستړی و کنې زما بېګا ټوله الله ته کې ګرځېدلی زما دا پیغام دی د پښتنو هر کلي ته ورسي چې خپله مبارزه وه جدوجهد وه جاري ساتو ټولو ملګرو ته مشرانو ته کارکونانو ته مې خواست دي چې اکثر دی دا پښتانه ډېر ناکاره خلک او دا پښتانه ډېر دا خلک بلکل دا هم دشمن ته فایده په دې رسي هېچا سره غیر مکوئ چې چا ګټلې ضرونه وایي بیا دې مبارک شه بیا ضرور زموږ د طرف نه مبارک شه موږ د دې خاورې اصیل بچي یو د دعوېدارۍ او د ملکیت د حقدارۍ هغه د پاچاخانۍ استازي یو چې دا
خو یو سیټ دی یا سیټونه دي که د سر قرباني راله هم به مونږه د دې خاورې دپاره او د دې کام دپاره د ورکولو نه یو انشاءالله نه په شاتي ستاسو ټولو ډېره مهرباني او ډېره شکریا ستاسو هلکه یا نورې ډېرې تاسو وګورئ حیدر خان ایمل خان ټوله پاټي د دې هرګز دا مطلب نه دی چې د پاټۍ سیاست ناکام دی د دې هرګز دا مطلب نه دی چې د پاټۍ پالیسۍ ناکام د دې هرګز دا مطلب نه دی چې خدای مکا بیا مکا د پاټۍ په فیصلو کې آو هغه وړې خبرې قامي خلک او سیاسي خلک په وړو وړو فیصلو باندې دونه غټ تاوان یا دونه پسپایي لري دا دلته وجوهات دي چې پراته دي دغه خلک او دا هر ځوان ځان سره پړوړي پړو زما دا خبره ما په دیوال کې لیکلې چې سرکار او سود بیرا وای سرکار او سود بیرا دا اورو اوس په ټول کام کې دوره بیداری یووالی پیدا کول او دې ته مخه پکېږي دا نه کاله اقتدار تاسو ورته لیدل دا نوی خلق نه دی دی جیل نه راولي چې دلته یونیورسټۍ جوړ کړي دی جیل راولي چې په استادانو لاټي چارج وکړي او پروفیسران په د ګریوانو نه پرورونو دی جیل راولي چې د پښتونخوا په دې غرو بیا اور دی جیل راولي چې په پښتونخوا کړي دا منشیات په سرکاري ګاډو کراو او دای دې راولي چې د سلويخ د زرو په ځای اتیا زرا ټوپکمان په دې پښتونخوا کې خواري او دای دې راولي چې د پښتونخوا دا صوبه په مالي توګه دور دیوالیه کی او پاتې سرمایا چې د پښتنو په خاوره پاتې ده چې یو انا دا ټکنا اپل وړي او د دې راولي چې په انتظامی توګه باندې دا پښتونخوا دور په حاله کې دور بدایا چې دا په نه کارو کې تاسو په حالي د دې پښتونخوا وړي په دې وخت کې کار چي اصل دا عوامي نشل پټه پاتې او دا عوامي نشل پټه کار بدای چې پاس نه دیوا د خپل کام او د خپل خاورې شوکیداری او وکالت چې د پاچا خان سپای ځان کوي دا با جاری ساتي ان شاء الله ستاسو ما سره ټول وایي دا اوسئ خوشاله اوسئ انشاءاللہ اربا تنظیمی سلسلہ بشروع کو خیری ماہانا اجلاسنا بکو او زرہ تخوف دا مالا خدای دورا بڑے رکڑے دا دورا اليوم حمزو دا مستقیم خان کوئے یرد نشے جدے دا پتی وجود کے لئے پیدا پتی خبر ڈالا ہوا سوال پیدا کیے سوال تب سماوی نا پتے انتخابات ہر ماتی سڑوٹے ہر دورا پیسے ہر نند دا خبر ماتا سمین کئی بابا پتے خبر پوری څنګه نه ته خبر وکړه زمونږ د سپي سره کار دی او نه د شګو بورای سره کار دی زمونږ مالک سره کار دی او زمونږ د شګو بورای بشا آغا ماین شیخ سره کار دی
انشاءاللہ تاسو ټولو ډېر مهنت تاسو دا تاسو معنی یو سټیشن راواله یو تاسو ټول زمونږ کور خوا کې زمونږ بل سټیشن د خلو سټیشن چې دی باقي کې زما خیال دا دی زمونږ 220 دی او دغه کې 200 زمونږ سوچ زمونږ په خپل سټیشن دا څنګه شوی دی په دغه وقفو کې او یا اتیا وجونه رالېږلي دي پوهېږئ تاسو وې خواړه خو واورئ د فقیر بابا په دې وجه کې ته وام د خپلو رجالو نه نه وم خپل کام ته وام چې چا دا چل کړی دی که نه ترانه یې هم کړه که نه د مستقیم خانزي قالوا خپل کام ته وام نشي چې الیکشن ګټلې دی هغه ته وام نه زه خپل عزیزانو ته وام ځکه چې دا په خپل کام زه ډېر کمزوری یم دا هغه چا ته وام چې څوک زما په خبره پوهېږي انشاءالله ستاسو یو وارې بیا ټولو ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته شکریا زه ګوره په دې خبرې یو ځل درته بیا وایم چې ډېر به خفه کېږم چې تاسو نه به خبره خوشحاله اوسئ دا مزل دی دا سفر دی شاعران وایي منزل به زموږ نه شو مزلونه خو به دا زموږ مزل دی هر باچا حال د وخت دا ملک چې کله جوړ شي دا ملک نو حکومت د دې پاتې یو ټول حکومت روان ټول او کوي مخالف راوړي او بیا د بابا شپږ سو پښتنو وایي دا تاریخ دا ناشنا خبره نه ده خو تاریخ کتاب کې شته نه ما څنګه مناسب ګڼل چې تاسو ټول دلته هم راځئ چې دې وخت راوځو او یو ډېر لوی نسل چې ټول کام ورکو ټول الله کې ورکو ما سره الفاظ نشته چې تاسو د ټولو ډېر شکریا ادا کوم او ټول میندو ډېر شکریا ادا کوم ځوانانو ډېر شکریا ادا کوم کومې سندرې چې درته ما ویلي دا په دې کوڅو کې وایي دا کوڅو کې به وایي دا په دیوالونو لیکل چې دي دا به جاري ساتي انشاءالله کوي اوس درته خوشداري ما څلوېښت خبرې دا لیکل ستاسو د وجود بیلونو د په هر دیوال لیکل او هغه په احترام به چوټي کوي انشاءالله ما ورته نن سهار ویلي دي باید پنځه ورځې ستاسو چوټي ده چې ستاسو چوټي ختم شي پریم لا دا دننه به دا د پښتو د سیاست یوه خبره چې دا ستاسو دا کار سیاسی مزل جاری ساتي ټول په سیاسي بغیر د سیاست نه بدبختي د پښتنو ده دین سره دښمني ده سیاست سره دښمني دین سره دښمني ده چې قرآن شریف په ترجمه ده سیاست سره دښمني ده چې موږ ځان سیاسي کوو نه دا زموږ د ټول عمر مزل د ټول عمر مزل لہذا دا مزل چې دا په سیاسي طریقه کوو دا په سیاسي رویه کوو موږ به ډېر بوج به موږ وړو ډېر لوډ به موږ وړو انشاءالله ډېرې تاسو له موږ دوره تکلیف نه درکوو خو دا خواړ به دا کلي مشرانو ته کوم دا کلي ځوانانو ته کوم طالب علمانو ته کوم چې تاسو به په خپل کلي کې په سیاسي طریقه په سیاسي رویه دا ماحول چې دی دا به موږ تاسو سیاسي کوو انشاءالله تاسو ټول ډېر مهرباني ما له به ګوره دا چې ځوان چې عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد دا ټول عمر زنده‌باد ما له به یو آواز راکوئ خو دا ناست ولاړ به ما له دور آواز راکوئ د زنده‌باد چې ځان هم خوشحاله یم چې تاسو پرې خوشحاله شئ که خیر عوامي نیشنل پارټي
یاره ستاسو لپاره زه وایم چې زنده‌باد داسې عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي یاره ډېر خوند یې کړی ټول ودرېږي دې ته وایي ژوندي کامونه ښه سل کاله بعد زه هغه چاته وایي غواړم چې راشي بادشاه خان دومره کارمنده کړې ده کله چا په پلار کې ایماني دا ذهنونه بدل کړي که نه ښه اواز به راکوي ښه ښه هغه چې وروره کډون ته وایي کار دی لاسونه ته وجد عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي دا مشال بساتو بل باچا خان نه تر ایمل ښه دا مشال بساتو بل دا مشال بساتو بل دا مشال بساتو بل او دا ناره خو نن ډېره تېزه ووهه ډېره چې زه تر خپل منزله ځو ښه څنګه تا سره یې مله ځو ښه زه تر خپل منزله ځو 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 ډېره مهرباني ستاسو د ټولو او ډېره شکریا چې دومره ګڼ تعداد